أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة آیت نمبر 5. موږ تاسو دا خبر کړی و چې سورت مائده کی اکثریت احکام بیانیږي. نن په دې آیت شریف کې د حلالو خوراکونو بیان کیږي او د حلالو بیبیانو بیان کیږي چې کومو بیبیانو نکاح دا یو مسلمان ته جائز ده. الله تعالی فرمایي الیوم، نن ورځ. لدین مراد د دغه سورت مائده د نزول ورځ مراد ده. کومه ورځ چې دا سورت مائده نازل شوی چې هغه د هجرت 10 کال حجۃ الوداع د نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري حج او د عرفه ورځ و، د جمعې ورځ و، د عرفه ورځ و او د جمعې ورځ و. وای نن ورځ احل لكم الطيبات، حلال کړی شوي دي تاسو ته الطیباتو، پاک پاک چیزونه. طیبات دا جمع دی طیب ده، طیبات دا جمع دی طیبتون ده. لطاب یطیب طیبا و طیبتا، هغه څه ته وایي چې هغه شرعا حلال وي او د سړي طبیعت منی آن چیز که شرعا حلال باشه و طبیعت بشری او را قبول بکنه هغه ته طیب وایي. نن ورځ تاسو ته حلال شوي دي الطیبات و پاک چیزونه. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، و طعام الذین او خوراک طعام د هغه کسانو چې هغوی ته آسماني کتاب ورکړی شوی، د یهود نصاراو، د یهودیانو نصاراو خوراکونه حل لکم، دا تاسو ته حلال دي. دې خبره کې معمولی تفصیل کوو. یو دا خوراکونه دوه قسمه دي. یو هغه خوراکونه دي چې هغه ذبح ته حاجت لري، حلالې ته، لکه ګډان، مرغان، د غوایانو، د اوښانو غوښې، دا ذبح ته حاجت لري. او بل هغه څیزونه دي چې هغه ذبح نه غواړي، لکه روټۍ پخول، کیکونه، بسکوټونه، چاکلیټونه، دا چیزونه. دا کوم چیزونه چې ذبح نه غواړي له هغې نه خوراک برابریږي، لکه کیک، کلچه، روټۍ، بسکوټ، دا د هر چا حلال دي تر څو پورې چې حرام پې ګډ کړي نه وي. د یهودي د مټایانو دکانو د مټایان ځینې اخیستی سي، د نصرانیو، د جاپانیو، د بت پرستو، د هندو، د هر چاو، تر څو پورې چې ته پوه شوی نه یې چې دی په دې مټایانو، د بسکوټونو، په دې چاکلیټو کې مردار ګډوي، د خنزیر وازده ګډوي، د خنزیر غوړ ګډوي، شراب ګډوي، بل مردار پکې ګډوي، تر څو چې ته په دې نه یې خبر شوی، تر هغو دا له هر چا نه هر چېرته اخیستی سي، دا نه مردارېږي، دا خلاص شو. او که دا ته پوه شو چې په دې کې مردار شی ګډ کړی، بیا که بسکوټي، که چاکلیټي، که وچې پی وي، که هر شی وي، بیا یې نسي اخیستی، بیا مردار ده. او هغه شی چې ذبح ته حاجت لري، هغه بیا د هغو چا ذبح جایز ده چې دی آسماني کتاب مني. د مسلمانانو، د یهودیانو
د نصاراو د دغو ذبح جایز ده. کوم چې آسماني کتاب مني، کوم چې آسماني کتاب نه مني لکه بت پرست، لکه روسان مثلا، کمونستان، دهریان، هندوان، آسمانی کتاب سے نه مني، د هغوی ذبح نه ده صحیح. د هغوی که یو ګډ وزه ذبح کي دا سړي ته نه حلالېږي. دا کوم چې آسمانی کتاب مني د دې ذبح هم هغه وخت حلالېږي چې دی د الله په نامه ذبح وکړي. مسلمان د الله په نامه ذبح وکړي بیا د ده ذبح حلاله ده. یهودی د الله په نامه ذبح وکړي بیا د ده ذبح حلاله ده. نصرانی د الله په نامه ذبح وکړي بیا د ده ذبح حلاله ده. دغه کس چې آسماني کتاب مني که دی د غیر الله په نامه ذبح وکړي، مثال یهودی د موسی علیه السلام په نامه ذبح وکړي، د عزیر علیه السلام په نامه ذبح وکړي، نصرانی د عیسی علیه السلام په نامه ذبح وکړي، یو مسلمان د علی رضی الله عنه په نامه ذبح وکړي، یا د لوی ځوان په نامه ذبح وکړي، یا د کاکا صاحب، یا د پیر بابا، یا د بل بابا، دا که بیا هر څوک بیا دا مرداره شوه. په ذبح کې بیا دا شرط ده. او بل شرط دا ده چې دا مذبوحه به خپله حلاله وي. اوس هسې نه چې یهودی یو خر راونیسي د الله په نامه یې حلال کړي، دا د خوراک لپاره نه حلالېږي. یا چېرته یو ګیدړ راونیسي د الله په نامه یې ذبح کړي، دا بیا نه حلالېږي. نو مسلمانانو د ټولو ذبح حلاله ده، که دا مسلمان بریلوی وي، که شیعه وي، که هر څوک وي، خو په دې شرط چې دی په ذبح د الله نوم یاد کړي. یهودي و نصراني کې هم دا شرط. دلته له دې طعام چې دا ذبح مراد ده. وطعام الذین، او ذبح د هغه کسانو اوتو الکتاب چې چاته ورکړی سوی آسماني کتاب، حل لکم، دا حلال ده تاسو ته. نو چاته چې آسماني کتاب ورکړی سوی یهود نصارا، که هغوی د الله په نامه ذبح وکړي، دا ذبح یې تا ته حلال ده، تی خوړی سي. وطعامکم، او د تاسې طعام چې د الله په نامه ذبح کړي وي، حل لهم، دا حلال ده لپاره د دوی. والمحصنات، طعام د خوراکونو بیان یې وکړو، اوس د بیبیانو بیان کوي. والمحصنات من المؤمنات، او حلال دی تاسو ته المحصنات، دا پاکی بیبیانی، من المؤمنات دی مؤمنو بیبیانونا. محصنات دا جمع دی محصنتن دا. محصنتن صیغه دی مفعول دا لأحسن يحسن احسان، دا اصلا حفاظت توائی. اسم فاعل محسن راضی و معنی دی حافظ، اسم مفعول محصنتن راضی و معنی دی محفوظ. پاک زنانه ته ولی محسنتن وای، محفوظتن، ساتل شوی، نگهداری شده. ځکه پاک زنانه چې ترڅو د پلار په کوري خپل پلار، ورونو، خپلوانو دا پاک ساتلی وي لزنا او لفحشانه. او پاک زنانه چې کله واده شي د خاوند کور ته لاړ شي، بیا د دې خاوند د دې حفاظت کوي لزنا او لفحشانه. له دې وجې نه پاکې زنانې ته محصنتن وایي، محفوظتن. محصنات معنا دی محفوظات. والمحصنات، او تاسې ته حلال دي دا پاکی بیبیانی، من المؤمنات دی مؤمنانو نه. و مؤمنانو کې چې پاکی بیبیانی وي، د چا خور وي، د چا لور وي، او پاک بیبي وي، مؤمنه وي، د هغې نکاح تا ته جایز ده، ورسه نکاح ورسره وکړه. والمحصنات من الذین، او تاسې ته حلال دي پاکی بیبیانی، من الذین دی هغه کسانو، اوتو الکتاب، چاته چې آسماني کتاب ورکړی شوی ده، من قبلکم، له تاسې نه وړاندې، له موږ نه وړاندې یهودیانو ته آسماني کتاب ورکړی شوی ده. د هغوی پیغمبر موسی علیه السلام و تورات ورکړی شوی. له موږ نه مخکې عیسایانو ته آسماني کتاب ورکړی شوی، انجیل. د هغوی پیغمبر عیسی علیه السلام و، دې دواړو ته له موږ نه مخکې آسماني کتاب ورکړی شوی. د داود علیه السلام پیروانو ته زبور ورکړی شوی. نو دغه د یهودیانو د نصاراو زنانه د دې سره د موږ نکاح جایز ده. چې ته له یو یهودي سره نکاح وکړې، له یوې نصراني سره نکاح وکړې، یا د داود علیه السلام په دین باندې کوم خلق وي له هغې سره نکاح وکړې. والمحصنات،
خداش ضروری ده دغه یهودي نصرانی چې ته له هغې سره نکاح کوې هغه به پاکه زنانه وي، هغه به فاحشه نه وي، هغه به زانیه بدکاره نه وي، پاکه زنانه به وي، د عزت د پردې خیال به ساتي. والمحصناتو او دا پاکې بیبیانې تاسې ته حلال دي من الذین د هغه کسانو اوتو الکتاب چې دوی ته ورکړی شوی د آسماني کتاب من قبلکم له تاسو نه وړاندې له دې نه معلوم سو دغه د قادیانانو له ښځو سره نکاح نه ده جایز. قادیانان ځکه قادیانیان هغوی عقیده لري چې دا غلام احمد قادیانی دا پیغمبر ده او هغوی ته آسماني کتاب ورکړی شوی او هغې ته خو آسماني کتاب من قبلنا نه ده ورکړی شوی، من بعدنا ورکړی شوی د دوی په ګمان. نو د دوی په خیال خو دا کتاب له نبي علیه صلات وسلام نه وروسته ده، مخکې نه ده. او دلته الله تعالی وایي چې له هغو اهل کتابو سره تاسې زنانو سره نکاح کولی شي چې له تاسې مخکې نه دوی ته آسماني کتاب ورکړی شوی. نو دا وروسته که څوک د کتاب دعوې کوي دا له دې آیت نه وتلي، له دې سره نکاح جایز نه ده. دا په ملحدینو کې راځي، دا په دهریینو کې راځي، دا د هندوانو د سیکانو حکم لري، له دې سره نکاح جایز نه ده. دا تر یهودیانو تر نصاراو بد دي، د هغو نه د دوی خباثت زیات ده. که د چا ښځه قادیاني هم سوه نکاح یې وشکېده ختمه سوله، که سړی قادیاني سو ښځه مسلمانه و بیا هم نکاح ختمه سوه. او له اول نه هم نسي نکاح کولی، کې په نکاح کې هم یو پکې قادیاني سو نکاح یې ختمیږي. له دې آیت نه دا ښکاره معلومیږي. اذا آتیتم تاسې ته حلال دي دا پاکې بیبیانې د هغه کسانو چې دوی ته آسماني کتاب له تاسې مخکې ورکړی شوی. اذا آتیتموهن کله چې تاسې ورکړئ د هغو بیبیانو ته اجورهن د دوی اجره، اجور جمع د اجر ده، دلته مراد جنې مهر ده. دا مهر ډېر نومان لري، مهر ته مهرم وایي، اجرم وایي، صدقم وایي، نحلتونم وایي، نور نومان هم لري. محسنین غیر مسافحین په داسې حال کې محسنین چې تاسې به ځان ساتونکي یاست، غیر مسافحین نه داسې چې تاسې به تویونکي یاست. محسنین دا جمع دی محسنون ده، محسنون صيغه د اسم فاعل ده. لا احسن يحسن احسان، احسن يحسن احسان په معنا د حفاظت، په معنا نگهداری. محسنون په معنا د حافظون، دلته بیا دا منصوب ده په حالیت سره. محسنین حافظین در حالی که شما حفاظت کننده می باشید، و داسې حال کې چې ته به په دې نکاح کې ځان ساتونکی یې. مسافحین دام صيغه د اسم فاعل جمع ده، خو دا باب د مفاعلې ده. صافح یصافح مصافحة، دا له صفحه یصفح صفحا ده. صفحه یصفح صفحا په معنا د تویول، به معنای ریختاندن. صافح یصافح مصافحة دا زنا ته وایي، زنا ته ولې صفاح وایي، مصافحه وایي؟ ځکه په زنا کې د زانی او د مزنیه، د زناکار او د زناکارې ښځې د هغوی مقصد صرف اوبه تویول، صرف خپل ځان تشول، د هغوی مقصود کور جوړول نه. یو نکاح وي، په نکاح کې څه مقصد دی؟ په نکاح کې دا مقصد نه وي چې زه صرف ځان تش کم اوبه توی کم، دا مقصد نه وي. په نکاح کې مقصد دا چې د ما عزت پرده خوندې شي، زما د بیبي عزت پرده خوندې شي، د ما یو ښایسته کور وي، ښایسته بچیان وي، لورګانې وي، په معاشره کې خلک د عزت په سترګه راته وګوري چې دا فلان کس ده، دا د ده کور ده، دا یې بیبي ده، دا یې بچیان دي، دا یې لورګانې دي. په نکاح کې مقصد دا ده چې دوه قومونه سره خپل سي، د دوه قومونو منځ کې رشته جوړه سي. نکاح کې مقصد دا ده چې زه جامعې ته ښایسته ښایسته بچیان وړاندې کړم، څوک پکې ملایان سي، قاریان سي، ډاکټران سي، انجینران سي، نیکان سي، صالحان سي، د معاشرې خدمت وکړي. لکه دا موږ تاسې ټول الحمدلله چې د دې خلکو د دې وطن د دې ملک د ځان لپاره خیر ګرځېدلي، دا ټول د نکاح اثر ده. نکاح اصلي مقصود دا ده. په نکاح کې د ښځې هم دا مقصود دي چې زه وساتل شم له زنا او له فحشا نه، د نارینه هم دا مقصود دي
چې د ما حفاظت وسي له زنا او له فحشا له بې حیایي نه. او په زنا کې د زناکاري او د زناکار د دواړو مقصد دا چې صرف ځانونه تش کي او اوبه توی کې بس خلاص، نور غرض د دی نه. الله تعالی وایي نو تاسې نکاح کوئ له پاکو بیبیانو سره د اهل کتابو یا د مؤمنانو په داسې حال کې محسنین حافظین، تاسې به ساتونکي یاست د خپل ځان. په دې نکاح کې به د مقصد دا چې خپل ځان وساتم له زنا او له فحشا نه، دا خپله بیبي وساتم له زنا او له فحشا نه. غیر مسافحین، نه داسې چې تاسې به تویونکي یاست، تاسې به خالی کوونکي یاست، یعنی صرف زنا به کوی، دا به د مقصود نه، زناکاران به نه یاست. یعنی شما که نکاح میکنید نکاح بکنید در حالتی که شما حفاظت کننده باشید با سلسله نکاح خود را و زن خود را از نکاح و از فحشا. غیر مسافحین، نه این که شما خالی کننده خود باشین، شما ریختننده آب خود باشین، یہ باید مقصد تو نباشه. لدی مسافحین مراد زناکاران دی، نه داسې تاسې به زناکاران یاست صرف ځان به تشوي، دا به د مقصود نه. ولا او دا به د مقصود نه. متخذی دام صيغه د اسم فاعل ده. اتخذ يتخذ اتخاذ په معنا د نیولل، به معنای گرفتن. بیا دا جمع ده متخذین، اغنون دی وجه د اضافت نه ساقط شوی ده. او اخدان دا جمع د خدنون ده. خدن دا پټ دوست توای، دا پټ یار توای، دا موږ تاسې یار ورته وایو، د پټ یار و دوست پنهان ور خدن میگه. الله تعالی وای دا نکاح چې کوئ داسې به نه کوئ چې تاسې به پټې یارانې جوړوئ، په پټې نکاحګانې به نه کوئ، ښکاره نکاح به کوئ، اعلان به کوئ، ایجاب و قبول کې به شاهدان ناستي، بیا به ولیمه وکړې، قریبان دوستان به دعوت کې، ټول دنیا به خبر شي چې فلان سړي له فلان بیبي سره نکاح وکړه. ولا متخذي، او نه داسې تاسې نیولونکي یاست اخدانین د پټو یارانو، د پټو دوستانو. و نه ایتو که شما گرفتنی باشید دوستهای پت را. و من یکفر، تر دغه جی الله تعالی ډېر احکامات بیان کړل. اوس الله تعالی په موږ تاسې باندې یو امتنان کوي، لکه دای مخکې ویلي اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، وای نن ورځ ما د تاسې دین کامل کو او خپل نعمتونه په تاسې باندې پوره کړو. موږ تاسې باید د دې اسلام د دین شپه ورځ شکر و حمد ادا کړو. دا د اسلام دین که نه وای، تاسې دا نور بېدینه قومونو ته تاسې ورسئ وګورئ چې هغه څومره اخلاقي فسادات لري، څومره اخلاقي عیوب و نقصانات لري، خپله د تاسې ته به معلوم وي. په موږ تاسې دا دومره فضل شوی، حلال و حرام و خپل و پردیو دا څه پیژنو سره، اقارب و دوستان دا پیژنو، روا و ناروا پیژنو، دا ټول د اسلام د دین برکت ده. الله وای دا نعمت ومنئ، د ما په دې دین باندې شکر وباسئ. که څوک دا د ما د دین ناشکري وکړي کافر سي، ټول اعمال به یې ضایع سي. ومن یکفر بالایمان، که څوک کافر سي انکار وکړي بالایمان، په ایمان باندې یعنی له ایمان نه مخ واړوي، فقد حبط عمله، یقینا ټول د اعمال هغه حبط شول، عبث شول، ضایع شول. وهو فی الاخرة، او دی به په قیامت کې په آخره ورځ کې من الخاسرین، له جملې د تاوانیانو نه. تر همدې چې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې الله تعالی موږ تاسو ته پاک خوراکونه بیان کړل. هغه د هغو چا دی چې هغه اهل کتاب آسماني کتاب ولري، مؤمنان، یهودیان، نصارا. خو په دې شرط چې دی د الله په نامو ذبح کړي، د غیر الله په نامو یې ذبح نه کړي. او بلې د بیبیانو د نکاح بیان وکړو، هغه د مسلمانانو پاکې بیبیانې او د یهودیانو د نصاراو کوم چې هغوی ته آسماني کتاب له موږ نه مخکې ورکړی شوي، دغو بیبیانو سره موږ نکاح کولی شو، خو په دې شرط چې مهرونه به پوره ورکوو، په دې شرط چې په دې نکاح کې به مقصود د خپل ځان ساتلو حفاظت وي. زنا به د سړي مقصود نه وي، پټه یارانه نیولل دا به مقصود نه وي. او په دې احکاماتو په دې دین باندې موږ ته شکر پکار ده چې د الله تعالی شکر د دې په بدل کې ادا کړو. اس یو لطیفه مې یو تفسیر کې لیدلې وه، وایي یو یهود یو نصراني مسلمان ته ویلي و چې تاسې ډېر متعصب خلک یاست،
ډیر ضدي خلک یاست. د نشرانی مسلمان ته ویلو، مسلمان ورته ویل وایي وای ګوره د موږ ښځې خپل ځان ته حلالې بولي او د تاسې ښځې یهودو نصاراو ته حلالې نه بولي. او مسلمان ورته ویل سنا موږ متعصب ضدي خلک نه یو، تاسې ډېر ضدي خلک یاست. د تاسې ښځې موږ ته ځکه حلالې دي چې موږ د تاسې په پیغمبر هم ایمان لرو، د تاسې په کتاب هم ایمان لرو. نو د تاسې یهودي نصرانۍ که د موږ کور ته راسې له موږ سره به هېڅ لانجه نه وي، دا به لمونځ کوي په خپله طریقه، موږ سره به لانجه نه وي، دا به تورات وظیفه کوي، د تورات احترام په موږ هم واجب ده. تورات به څوک سپکاوی نه کوي، دا دغه تورات به هم نه کوي، ځکه دې کې خو هم آسماني آیاتونه ستا، خو دوی نور پکې ورچولي دي، د دې به هم سپکاوی او اهانت نه کوي. وایي د تاسې د بیبیانو له موږ سره هېڅ لانجه نه راځي، د موږ بیبي خو که تاسې کور ته راسې خو سارو بېګا به وهی کان، او د موږ د بیبي تر مخ به تاسې د قرآن او د پیغمبر اهانت کوئ، نو د هغې ځوان به تریخ او که تاسې د موږ په پیغمبر او د موږ په کتاب ایمان راوړئ بیا د موږ بیبي هم تاسې ته حلالېږي. نو اصلا ضد تاسې کوئ چې د موږ پیغمبر او د موږ کتاب نه منئ. موږ خو ضد نه کوو، د تاسې په پیغمبر هم ایمان لرو، تاسې په کتاب هم ایمان لرو، تاسې هم د موږ په پیغمبر او د موږ په کتاب ایمان راوړئ بیا د موږ خور او لور تاسې ته هم حلالېږي. بیا خو مسلمان شو کان، بیا خو یهودی نه سو، بیا خو نصرانی نه سو. نو بالکل په اسلام دا یو ډیر د انصاف او د عدل دین ده. دا نور خلق له اسلام سره ضد کوي، لکه همدغه د انبیاو مسله کې موږ د هیڅ چا یو اهل کتاب د پیغمبر او د اهانت او سپکاوی نه، بلکې ایمان پې باندې فرض بولي. که څوک په موسی علیه السلام ایمان نه راوړي هغه له اسلام نه ووتل، عیسی علیه السلام باندې که څوک ایمان را نه وړي هغه له دین نه ووتل. موږ دومره د نورو انبیاو احترام کوو، دوی د موږ په پیغمبر پسې کارټونونه جوړوه، فلمونه جوړوه، بل جوړوه. مسلمانان دومره ښه خلک دي، موږ د دوی د کتابونو باندې ایمان لرو، یقین لرو، د هغو اکرام کوو، دوی اهانت او سپکه کوي. بلکې لا د کافرو د ادیانو له بېعزتي چې موږ منې سوي یو. ولا تسبوا الذین کفروا فیسبوا الله عدوا بغیر علم. وایي ای مؤمنانو د کافرانو خدایانو ته به هم کنځلې نه کوئ. کافر سره باس کولی سي، مناظره کولی سي، دلایل ورسره ویلی سي، خو کنځلې ورته نه شي کولی، ځکه هسې نه سي هغه بیا الله ته کنځلې وکړي، رسول الله ته کنځلې وکړي د جهالت او د ناپوهي له وجې نه. مطلب مې دا دی چې اسلام دا ډېر د عدل او د انصاف دین ده. موږ باید په دې باندې شکر وباسو، د دې شکر ادا کړو چې په دې دین باندې موږ تاسې ملبس یو او د دې معتقد یو او الله دا را نصیب کړی ده. دا موږ ته د شکر ځای ده او شپه ورځ باید الله ته د دې شکر ادا کړو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه تفسیر خپل حضور کې قبول منظور کې، څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي. دلته څه ملګرو دعاګانې غوښتلې، ټولو ته دعا وکړئ الله تعالی دې دنیوي اخروي حاجات له موږ سره له خپلو خزانو ورته پوره کړي. الله تعالی دې موږ تاسې بچیان، لورګان، نیکان، صالحان کړي. افغانستان کې امریکایانو کافرانو ډېر ظلم متعدا شروع کړي، الله تعالی دې دا کافران تباہ برباد کړي. کوم مسلمانان مجاهدین عوام شهیدان سوي الله تعالی دې شهادتونه قبول منظور کړي، الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. باقي ټول مسلمانان دې الله تعالی په خپل حفظ و امان کې وساتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير